Yes, the ongoing match of Pakistan versus India at the Ahmedabad Cricket Stadium is going to be a toughest match. The river راځئ ملګرو چې نن مو د وقار کمنټیټر سره ملاو کوم is with the players, with the opposite team players. So Peter have a serious face all the time. He's laughing. And if you talk about his bowling, so he was pretty well in the Champions Trophy. د خیبر ټي وي په سهارنۍ خپرونه خیبر سهار کې مې ورته د میلمه په حیث باندې بلنه ورکړې وه. خیبر ټي وي ته رالو، راته معلومه شوه چې تعلق یې د لکي مروت سره دی او بیا په خیل بيټنې دی. د کمنټرۍ سره د جنون تر حده شوق دی. Hello and welcome guys. Today I've got some tips about a bat, how you to grip the bat. So you are here with me, so first I'm going to show you how to hold the bat. The bat is laying on the ground. First you will have to the bat like this, take the bat like this and grip it tightly, and then you would have to make some space between your foots. وقار بيټنې د پېښور په سوپیریر ساينس کالج کې د زوالوجي زده کوونکی دی او د خپل جیب خرج پوره کولو دپاره د شپې په یوه کارخانه کې څوکیداري هم کوي. In a Bedford, I have to score 300 plus runs against India, and the Indian pacer will have to stop that runs before scoring the 300. That will have to stop the batters. The Pakistan having a very tough batting side, starting from the Abdullah Shafiq and Imam Haq. And Imam Haq is a very brilliant player of the ODI International. وقار بيټنې په سوشل میډیا لږه موده کې ډېر نوم ګټلی. سر پیدا شوی ما اف آر بيټنې لکی مروت کې، زموږ لکی مروت ضلع ده، هغې کې چې کوم سب ډیویژن اف آر ایکس فاټا کې موږ راځو. اف آر بيټنې نو موږ یو سایډ ایریا باندې پاتې کېږو. هغې نه بعد سره دلته موږ شفټ شوي دلته کې چې موږ لږ سبق مبق تعلیم والیم حاصل کو. زموږ والد صاحب چې کوم دی هغه یو اف سی ریټایر فرنټیر کنسټیبل نه ریټایر شوی دی. هغې نه بعد سر موږ یو وړوکی غونډه کې دکان دی، جنرل سټور هم دی، او زه بي ایس کوم، بي ایس زوالوجي سټوډنټ هم یم. دې نه علاوه سر نایټ ټایم کې زه ډیوټي کوم، څوکیداري چې ورته موږ وایو. موږ سره یو ګودام غونډه کې دی، نو هغې کې زه ډیوټي کوم نایټ شفټ کې. د هغې چې کوم دی نو هغې نه څه انکم راځي، څه دوکان نه راشي چې. او دې نه علاوه د چاینا ته یو کاڼه ایکسپورټ کېږي، هغې کې موږ مزدوري وغیره هم کوو، هغې کې هم کارمار کوو. Flicks the edge of the bat and the slipper are ready to snatch the ball after the delivery. So according to the, if I tell you about the pace, that how you would gain the pace, you would have to grip the ball like that. You have to grip the ball tight, and after throwing the ball reaches to the gloves of the keeper, because it's a lot of pace. The ball has much pace to beat the batsman. And Mohammad Ahmed talked about the Rohit Sharma, that I bowled 2 or 3 deliveries to the off stump, and I caught the ball like that. This ball will spin toward the offside, and if this delivery goes toward the offside, the 3rd delivery or the 4th delivery, I ball to him to the inside. As I take the ball inside, so it touches the pads or it's clicks the mid stump or the leg stump. So by that wicket, I tag the wicket of the Rohit Sharma. یاره تاسو باور وکئ چې ما د کمنټري د شوق او بیا تر ټولو زیات د عمر وکته، زه په خپله ډېر زیات خوشبینه کړم، زه په خپله ډېر زیات متاثره کړم چې که په انسان کې یو پټ صلاحیت وي او هغه په وخت باندې راڅرګند شي، نو ظاهره خبره ده چې هغه د کامیابۍ په لور باندې روانیږي. وقار یو خبره بله کوي چې زما د نوم سره دی بيټنې خامخا یاد شي، ځکه چې بيټنې زیات اکثر په دې باندې وپېژندلی شي چې دا د پسماندې خاورې سره تعلق ساتي. نو زه وایم چې زه د خپلې خاورې نامه روښانه کړم او د ځان سره بيټنې خامخا ولیکم. نو تاسو ټولو ته دغه خواست دی چې وقار بيټنې ډېر سپورټ کې ډېره زیاته مرسته ورسره زمونږ په دې غرض باندې ده چې دی وځلیږي او یو ورځ دی په انټرنیشنل کرکټ سټیډیم کې ناست وي او کمنټري کوي. هر انسان ځلیدی شي که خپل پټ صلاحیتونه راڅرګند کړي، لکه څنګه چې د لکی مروت د خاورې وقار بيټنې خپل پټ صلاحیت راڅرګند کړی دی او باوري یم که دغه حوصله برقرار وساتله، نو راتلونکي وخت کې په بین الاقوامي سطح یو ښه کمنټیټر جوړېدی شي.